دا ورور پوښتنه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ما ځمکه واخیسته خو له دې وجې چې حکومت بیا راڅخه زیاته مالیه اخلي د پلار په نامه مې کړه په کاغذاتو کې اوس د دې ځمکې مالک زه یم که پلار مې دی که شرعي جواب راکړي نه یو دا دی چې تی پلار ته ورکې او یو دا دی چې خالي کاغذات د پلار په نامه کې کاغذات د پلار په نامه کول په دې باندې پلار مالک نه ګرځي که تا پلار نه ملکیت دی پلار ته نه ورکړي پلار دی مالک نه ګرځولی خالي دی کاغذات د پلار په نامه کړي په دې سره پلار مالک نه ګرځي لکه زموږ تاسو ډېر معاملات داسې خلک د یو شي په زوج سبب باندې د یو مشکل په خاطر باندې د خپل کاغذات د بل چا په نامه باندې کوي لکه زموږ تاسو دا ډېر مسافر وروڼه په خارج ملکو کې وي هلته په هغه وطنو کې خپل سودا نشي کولی خپل یو کور اخلي یا خپل یو ځای اخلي نو بیا هغه د کپیل په نامه کې یا د هغه ځای د وطنداره چې د هغه ځای کې کم اصلي وطني خلک دي د هغو په نامه یې کې په حکومتي کاغذاتو کې نو یو ځای په حکومتي کاغذاتو کې د یو چا په نامه کول په دې سره هغه مالک نه جوړیږي اصلي مالک هغه څوک دی چا چې هغه شی اخستی وي هغه مالک دی او دا کاغذات چې د چا په نامه دي په دې سره څوک مالک نه جوړیږي دا ورور وایي زه چې کله مسجد ته راغلم امام په رکوع و ما تکبیر تحریمه ووایې وشه ورکوع ته په لاره ومه اوس زما لمونځ صحت لري که نه که تا تکبیر تحریمه په داسې وخت کې ویلی وي چې ته ولاړې ته نږدې وې مثلا تکبیر تحریمه دی وایې کوږ سوې لږ خو لږ کوږ وې ولاړې ته نږدې وې تکبیر تحریمه دی ویلی نو بیا دې لمونځ صحیح دی او که تا تکبیر تحریمه داسې وخت کې ویلی چې رکوع ته نږدې یې نو بیا ستا لمونځ نه دی صحیح ولې ځکه تکبیر تحریمه په ولاړه سره ویل فرض دی تکبیر تحریمه په ولاړه ویل فرض دی نو ته چې تکبیر تحریمه ووایې په دا وخت کې ته کوږ وي او دومره کوږ وي چې رکوع ته نږدې یې نو چې ته رکوع ته نږدې ته په رکوع کې شمار یې چې په رکوع کې شمار سوې نو ستا لمونځ صحت نه لري او په دې غلطي باندې اکثره خلک مبتلا دي چې مسجد ته راځغلي راسي الله اکبر ډېر خلک خو دغه یو تکبیر ووایي هغه تکبیر تحریمه هم وي او هغه تکبیر د رکوع هم وي او هغه تکبیر دی په رکوع کې ووایي نو تکبیر تحریمه دی په رکوع کې ووایه تکبیر تحریمه چې ته په رکوع کې ووایه دا تکبیر تحریمه په ولاړې ویل فرض دی تا چې په رکوع کې ووایې نو ستا لمونځ صحت نه لري د سره د اقتدا نه سو صحیح لمونځ دې نه سو تحریمه دې نه وویل هسې پورته وکښته کېږي لمونځ صحت نه لري دا زموږ د خلکو کمزوري دي موږ ځکه نارې درته وو چې کښېنئ او کښېنئ مسایل یې زده کړئ او مسایل یې زده کړئ او مسایل یې زده کړئ دا مسله ده په دې کې چې اوس تاسو دلته ناست یاست مسایل سوالونه کوئ او موږ جواب درکوو په دې کې خو موږ نه چانده درڅه کوو او نه پیسې درڅه غواړو نو په دې کې زموږ بله فایده ده نه دوکانداري ده خو ستاسو د دین غم را سره دی موږ چې یو شی زده کړئ او هغه لمونځ کوو چې هغه هم په صحیح طریقه باندې سي ستړي یو وایي زه ستړي ته ناخوښه په دغه خاطر موږ کوشش کوو چې موږ تاسو هغه کار چې کوو د دین کار هغه په صحیح طریقه باندې وسي زما یو د شاتو دکان دی زه چې کله شات اخلم نو د زنبوردار څخه یې اخلم زنبوردار ما ته وایي چې عسل اصلي دی خو زه پوهیږم چې زنبوردار خوراکه ورکړې یعنی بوره یې موچیو ته ورکړې نو دا عسل د اصلي په نوم خرڅولی سم نه دوکه ده که څه اصل په هغه ګډ کې بوره په شاتو ګډه کې او که بوره و موچي ته ورکې اصلي خو نه دي یعنی که ته د خپل ځان لپاره د خپل کور لپاره یا تا ته ډاکټر ووایي چې اصلي شات او اصلي عسل وخوره
یا اصلي اصل واخله. ته دا اصل اخلي؟ جواب را کې دا اخلي؟ کم اخلي؟ اصلي. خدا نه دا اصلي نه بولي. اصلي کم دی؟ اصلي هغه دی چې مچیو ته چیش نه ورکړي، برای نه ورکړي. نو بیا بل مسلمان ته ولې دا ورکړي؟ دا خو دوکه ده. او من غش فلیس منا، چا چې مسلمان ته دوکه ورکړله هغه زموږ د امت نه دی. دوکه مه ورکړه. د هغه شی په خپل قیمت باندې خرڅ کړه. ورته ووایه ورته وروره په دې ته م بره ورکړې ده، د قیمت یې دومره دی، قیمت یې تر اصلي قیمت کم دی، دومره قیمت یې دی. باقي دا مه کوه چې مثلا په دې کې خلکو ته دوکه ورکوې. به یک زن که شک کنی بغیر از محکمه کسی شخصی قسم میتوانه بدهد یعنی نه. قسم دادن یا حق قاضی است یا حق حکم است. حکم او را گفته میشه که دو کس درمیان خود دعوه داره، هر دو به یک شخص ثالث اختیار بده که ما همراهی اینمی شخص دعوه داریم، هر دو به شما اختیار میتیم شما فیصله ما را کنی. اینمی سوم شخص را حکم گفته میشه. حکم هم میتوانه که به شما قسم بده. یا قاضی که تولای عام داره. شما که نه قاضی هستی نه حکم هستی و به یک زن شک داری قسم میتی، غلط میکنی، ظالم هستی، اختیار نداری. که په لمانځه کې د سورتونو ترتیب بدل شي، مثلا اول رکعت کې انا اعطینا او دوم رکعت کې ارایت الذی ووایه، دا څه حکم لري؟ په قصد باندې داسې کول دا مکروه دی، لمونځ مکروه کوي. او که چیرې د انسان فکر نه وي په خطا اوسي، بیا فتاوی هندیه وایي مشکل نه لري، پروا نه لري. دا غټ تعویضان مه لیکئ ورور، دومره تعویض دا څوک ویلی سي؟ مختصره نوشته کوي. محترمه، موږ ته د جمعې د سنتو باره کې د علماو مختلف قولونه اوریدلي دي. بعض علما وایي په 4 رکعتیزو سنتو کې د جمعې نیت کول کیږي، او دو رکعتو کې د ماپښین نیت کول کیږي. که په دغه باره کې معلومات راکړې نو ډېره مهرباني. دا مسله مو تېره جمعه هم وویله. د جمعې په سنتو کې خو اختلاف شته چې د جمعې سنت څو دي. بعضی علما وایي چې د جمعې وروسته سنت 2 دي، بعضی وایي د جمعې وروسته سنت 4 دي، بعضی وایي د جمعې وروسته سنت 6 دي. د جمعې وروسته چې کوم سنت دي په دې کې اختلاف دی. خو دا چې د جمعې وروسته سنت 2 کوي که 4 کوي که 6 کوي، دي ټوله د جمعې. د ماپښین لمونځ خو سته نه، د ماپښین فرض تا نه دي کړي. نو چې د ماپښین فرض تا نه دي کړي، سنت یې د کومې خوا دي؟ سنت خو د فرضو تابع دي. تا د ماپښین فرض کړي دي یا نو چې د ماپښین فرض دې نه دي کړي، نو سنت چې دپاره کوي؟ د هغه مسله خو د سره د هیچ چا قول نه دی چې 2 رکعاته سنت د ماپښین دي او 4 د جمعې دي یا 4 د ماپښین. دا غلطه ده. په دې کې اختلاف شته چې د ماپښین چې د جمعې سنت څو دي. بعضې علما وایي د جمعې سنت د جمعې تر لمانځه وروسته 2 دي، بعضې وایي د جمعې سنت د جمعې تر لمانځه وروسته 4 دي، بعضې وایي 6 دي. زموږ د مذهب راجح قول دا دی چې 6 به کوي. لیکن په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته چې ټول د جمعې دي، که 2 کوي که 4 کوي که 6 کوي، ټول به د جمعې په نیت باندې کوي. څه شي؟ میرمن په څه شي حلال کیږي؟ په څه شي حلال کیږي؟ تحقیق راته ووایه. میرمن په څه شي حلال کیږي؟ څه مطلب؟ میرمن په څه شي حلال کیږي؟ میرمن په نکاح حلال کیږي نه. اوس میرمن څنګه حلال کیږي؟ که طلاق ورکړی دی خو په نکاح حلالېږي. که طلاق رجعي دی ورکړی دی رجوع ورته وکړه حلاله ده. که طلاق بائن دی ورکړی دی نکاح به ورسره تړي. او که طلاق مغلظ دی ورکړی دی بیا به دا بل خاوند کوي چې هغه خاوند طلاق ورکړي، عده یې تېره کړي، بیا به اول خاوند نکاح ورسره کوي. که دا پوښتنه وي. که بله پوښتنه وي بیا دوباره پوښتنه وکړه. دوهمه پوښتنه، یو سړه ګناه کړې ده. یو سړه
سړه بیا ادبي ما په یو چا بل چا ته ویل دا سړی ته سړی ولې وایي هغه ځکه سړی ورته وایي سړی یې نو دا اوس هغه خبره اوس ځکه د سړی لیکلی دي سړه وایي یو سړه ګناه وکړي او توبه وباسي او بیا ګناه وکړي توبه یې قبلیږي بالکل که یو څوک په یوه ورځ کې اویا واره ګناه وکړي څو واره حدیث شریف کې راځي وایي که یو څوک په یوه ورځ کې اویا واره ګناه وکړي اویا واره توبه وکړي الله جل شانه وایي اویا ځلې توبه قبلیږي په توبه مه شرمېږه لکه څنګه چې په ګناه نه شرمېږي په توبه هم مه شرمېږه که ګناه دې وکړله توبه وکړه که بیا توبه ماته سول بیا ګناه وسول بیا توبه وکړه وای شیطان وای ما د انسان ملا ماته کړله په څه شي په ګناه مې په وکړله ملا مې د انسان ور ماته کړله خو انسان زما ملا را ماته کړله په څه شي په توبه زه چې په انسان ګناه وکم انسان څه شي وکړي توبه وکړي زما ملا را ماته کړي محترم موضوع گروی خانه گروی مروج جواز نداره اینمی مردم که گروی میکنه خانه را گرو میکنه 5 لاک و 10 لاک میتا گرو میکنه جواز نداره البته به وفا جایز است به وفا جدا مسئله است که خانه را بخری به قیمتی مناسب واپس 2 سال و 3 سال پس واپس به اونمو مالک اصلی واپس کنی و جواز داره محترمه که امام په زړه کې تکبیر تحریمه ووایي څنګه دی نه دی جایز تکبیر تحریمه په خوله ویل فرض دی محترمه د ښځو په مابین کې تقسیم تنها په شپو کې باید وسي او که په ورځو کې هم واجب دی نه د شپې واجب دی د ورځې د خوا خاوند مکلف نه دی چې خامخا د ښځو په مابینځ کې که د یوې خونې ښځې ته ورغلی بل ته نه ورغلی په دې باندې غاړې نه بندېږي